زه په وظیفه کې وم، سبا یې لاړم، امریکایان راغلي ولاړو، زه خپله لاړم سبا یې وظیفې ته. نو د دوی عملیات روان زمونږ کورو شانه اخواته 2 کیلومتره اخواته دوی عملیات درلوده. موږ ولسوالۍ سره نږدې استو، بیخي نږدې استو، ټول یو 100 متره فاصله هم نه لري چادرې ولسوالۍ کې. نو 2 کیلومتره دوی اخواته عملیات روان دي او بم په ډیزي باندې واچو، نو ټول شهیدان کړل. بیخي داسې و چې ډېر یو بد حالات وي. قیامت ورځ وه چې هغه صحنه ما ولیدله، دنیا مخلوق راغلی و، ډېر زیات خلک راغلي وو کومک دپاره، دا شهیدان خاورو نه راویستل. نو په دې کې یو زوی زما 2 کلن و، هغې وخت کې 2.5 کلن و تقریبا. نو د خاورې تقریبا 4-5 متره خاوره ده باندې انبار وه. نو په هغې وخت کې د خیر د یوې چې کلي خلک ټول راغونډ شوي وو، نو د شهیدان راویستل دا پکې ژوندی راووته. په دې بخښنه غواړم، دا پکې ژوندی راووته. تر نن ورځې پورې هغه فضل د خدای اوس هم ژوندی ده، خو بیخي داسې دی چې دا خو ډېر یو غټ بم یې اچولی و، نو ډېر یو خطرناک بم و. ټولې دنیا ولیده ته، ډېر یو غټ کور و چې لاړم یو شی د دوی آباد پاتې نه و، دا یو لېش خاوره یو لېش دیوال پاتې نه و. همداسې یو خطرناک بم دوی اچولی و. دوی خو وایي چې موږ ته پازه تیاري نه یو ستنه ښکاري، نو تا ته دا دومره غټ فامیل نه ښکاره کېده چې تاسو دا بمبار کړ. آخر زموږ ګناه څه شی وه؟ نه په دولت کې وو، نه په هغې کې وو، کوم ملکیان خلک تاسو موږ داسې بې ګناه شهیدان کړل. ټول زما پکې ښځه بچیان شهیدان، همداسې نور فامیلونه چې دي هغې نه هم تقریبا یو ماشوم پاتې دی. اوس فلحال هغوی هلته یې، زه دلته په کابل کې یم دی. نو بیچاره یو تنه هغه پاتې دی، مور خور پلار ورور ټول شهیدان شو. اوس فلحال ما سره هغه زندګي کوي، همداسې بل فامیل هم ځان ته زندګي کوي بیچارهګان.